زما نوم نصیر احمد دی. زه خپله میډیا کې یم، جرنالیست یم او دی چې دی زما حق شی و، تر هغه زیات زما دوست و. دی تقریبا 12 کاله کېږي میډیا ته راغلی دی او ډېر کم ټایم کې دی چې دی ډېر مخته راغلی. حج ټي وي کې کار کوي. دی و کوهستان اخبار کې دی چې دی ایز ای پی ان برتی سو. هغه بعد مخته راتلی کاپي پیسټر سو. د اخبار کاپي یې جوړول، نیمه شپه چې دی 2 بجې دی تلی اخبارونه یې جوړولې. بیا هغه بعد کرار رالی زموږ یو بل شهید دی، شهید ارشاد مستوي و. نو دی تر ما کوچنی و. ما د ارشاد مستوي په حواله کې چې دته د ویډیو کار ور زده که اور بیا هغه بعد ارشاد مستوي شهید سو، په دفتر باندې فایرنګ وسو، خارکۍ شهید سو. بیا هغه بعد کرار دنیا ټي وي ته رالی، هلته یو 2 کاله تیر کړو. بیا آج ټي وي ته رالی. آج ټي وي تقریبا 2 کاله تقریبا کېږي چې هلته کار کوي. اور شهزاد خان چې دی کیمرامین هم و، رپورټر هم و اور دا ګرده کارونه ده کولې. د ده تقریبا 3 کوچنیان دي. یو مشره لور یې د 7 کالغه ده، زوی یې 15 کالغه دی. یو بل زوی یې دی هغه د 2 میاشتې دی. دوستي کې نسته د ده دپاره هغه الفاظ نسته چې زه ووایم. دغه رنګه سړی و، خوش اخلاقه و، د چا بد یې نه غوښته، نه سم وایو.